अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। چې د کومو ګاډو لیټونه کپنی طرف نه صحیح طریقې سره ایڈجسټ وي د هغو ګاډو ډراور سایډ کوم لو بیم هیډ لایټ دی دا لږ کوز وي بنسبت پسنجر سایډ لو بیم هیډ لایټ. هغه وجه دا دی چې کله دا ګاډی بل ګاډي سره کراس کوي نو دغه لیټ کم نه کم د بل ډراور په سترګو کې لاګي. هغه د وجې نه هغه کوم ډراور دی هغه روډ صحیح کتلی شي او هغه محفوظ طریقې سره ډرایو کولی شي. نو د دې وجې نه که چیرې تا ګاډي لیټونه کپنی طرف نه ایډجسټ بیا خو مساله نه دی، خو که چیرې دا لیټونه څه د وجې نه تا ریپیر کړي یا مات شوي څه شی شوي دي نو دا داسې طریقې سره ایډجسټ کوو چې د ډراور سایډ کوم لو بیم هیډ لایټ دی دا لږ کوزوو بنسبت پسنجر سایډ والا. دې سره به تاسو سیفلی ډرایو کوو. همیشه یاد وساتو چې کله تاسو سپیډ ډرایو کوو نو تاسو د ګاډي هیډ لایټونه چیک کوو چې دا صحیح طریقې سره کار کوي. نور لایټونه هم چیک کوو دا لایټونه صحیح طریقې سره ایډجسټ دي چې دا تا ته روډ صحیح ښیي، هسې نه چې بل ډراور په سترګو کې لاګي یا شاغرب مغرب درته ښیي. نو خپل لایټونه صحیح طریقې سره ایډجسټ کوو او د دې صفایي خاص خیال ساتو چې تاسو په روډ باندې سیفلی ډرایو کوو. داسې وړو وړو خبرو خیال ساتو نو تاسو به غټو غټو حادثو نه بچ کېږو. ډرایولوجي لازم سبسکرایب کو. مننه.